سلامونه. زما وش په نوم یوټیوب چینل دی. د دې د فایل انټروي له رفیع الله کاکړ سره کوو او تاسو کولای شئ چې دغه یوټیوب سبسکرایب کړئ. په دې کې به د پښتنو د پښتون وطن پر مختلفو موضوعاتو باندې به له کارپوهانو سره خبرې کوو، خپله به شننې کوو او تاسو ته به همدغسې یو موقع برابروو چې تاسو ته یو داسې ابجکټیو د معلوماتو ډک او غیر جانبداره که هغه تجزیې وي، که شننې وي، که د کارپوهانو نظرونه وي دا ورسي او تاسو هم پکې برخه اخیستی سئ. په کمنټس کې بیا خپل راته چې کومې تبصرې دي یا نظرونه دي هغه راسره شریک کولای سئ. رفیع الله کاکړ تاسو به پیژنئ، خو بیا هم د دې دغه دپاره بې تعارف وکړو چې دی خپله د بلوچستان پښتون مېشتې سیمې ګلستان دی او دا وخت په کیمبرج کې پی ایچ ډي کوي او دی د پاکستان او خصوصا د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د دې سیمو پر سیاست باندې او په نورو چارو باندې همیشه وخت نا وخت تاسو وینئ، په خپلې پاڼې هم وي او په مختلفو پروګرامونو کې هم برخه اخلي. نو نن د بلوچستان کې دغه د وسلوالو ورځ تر بله زیاتېدونکي فعالیتونو په اړه باندې به خبرې ورسره کوو او رفیع الله کاکړ صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ډیره مننه عبدالله صاحب کور ودان. اول خو زه و تا ته مبارکي وایم او ستاینه کوم چې تا دغه نیک قدم اخیستی دی د پښتونخوا وطن د مسایلو او دغه د کوریج په والا په پاکستان په مین سټریم میډیا کې خو ځای نسته. نو دا ډیره مهمه ده چې زموږ خپل جرنالستان، زموږ خپل سوشل میډیا او نور اکیډمیکس خپل اواز هم تر خلکو پورې ورسوي. ډیره مننه. بس نو داسې به پیل وکړو چې بلوچستان کې بهرحال تازه پیښې سوي دي. یو په هنوړک کې سوې ده او بله چې ده هغه بیا په زیارت کې سوې ده، یعنې په هنوړک کې وسوال راغلي دي او هغه پر کلي ورختلي دي او بیا خلک وژلي دي، ځینې تښتولي دي او بیا ورسره په زیارت کې پولیس یا کله لیویز یادوي، خو بهرحال د امنیتي ځواکونو سره یا د پاکستان چې کوم قانون نافظوونکي ادارې دي د هغو سره تړلي تقریبا تر 100 زیات کسان چې دي هغه وسوالو وژلي دي او بیا هغه مړي راوړل سوي دي او احتجاج په کوټه کې روان و. خو بهرحال د هنوړک احتجاج 4-5 ورځې دوام وکړی او بالاخره د شپې د بلوچستان وزیر اعلی ورغی او هغه ډېر په تیزۍ او په ناڅاپي توګه باندې یعنې ډېر ناڅاپه ختم کړي. اول خو ستاسو دا نظر اخلم چې هنوړک چې کوم احتجاج و، سیاسي ګوندونه ورته راتلل، خلک ورته راتلل، تقریرونه کېدل او هغوی یو زور اخیستلی، د دې ختمېدل یا بیا د وزیر اعلی لخوا څخه هغو ته کیندیانې ورکول ستاسو مسلې، بلکې ستاسو آیا دا یو ښه ګام اوسو، یو ښه قدم اوسو چې وزیر اعلی د دوی غوښتنې مو ومنلې او خلک له هغه ځایه څخه پورته؟ ډیره مننه عبدالله صاحب. ما هم نن په سوشل میډیا دا خبر سو چې دا درنا یا غپرلت ختم شوی دی. نو وزیر اعلی راتلګ او د شپې پر 4 بجې هغه ختمول، نو زه پوه نه یم چې هغه د دې کومو مطالبې منلې دي. دا مسله داسې ده چې دا یعنې له ریپورټونو سره سم دا ورته ویلي دي وزیر اعلی چې تاسو ته به بهرحال ډېر واضح خو نه دي، خو بهرحال په دې کې 2-3 خبرې داسې دي چې تاسو ته به کوم خلک وژل سوي دي هغو ته به پیسې ورکوو، بیا به نوکریانې ورکوو او دا به کوو. بهرحال نور د پردې شاته یا هسې په هغه کې څه دي دا خیر وروسته به معلومېږي. بس نو دا خو زما په نظر داسې دی چې ته څوک مړم کې بیا برته خیرات ورکوې. نو زما په خیال که واقعي په دا رنګه دغه ختم شوی دی نو دا افسوسناکه خبره ده. خو زه پر دا خلکو هم منت نه کوم، زه دا خلک هم نه ملامتوم. د دې واره نږدې قریبان خپلوان هغه وژل سوي دي او بیا د یو داسې ریاست سره یو طرف د ریاست داسې ریاست سره مخامخ دي چې هغه په خپله د هغه د لاسه دا کیسې تر دا ځای را رسېدلې دي. نو حقیقت دا دی چې دا د درنې والا په کار خو دا وه چې پر دا رنګه کوچنۍ خبرو بیا نو دا خو څه د خیرات مسله نه وه چې پر دې نه وې ختم کړې. خو لکه ما چې وویل زه منت هم نه پر کوم چې دلته خلک ستړي دي او ریاست دومره سپیس نه دی ورته پرېښی، هېڅوک هېڅ تمه نه لري او شاید یو 15 ورځې به نور هم کښېنستلي وای نو شاید هغه ودا دغه ته را رسېدلی دي چې زموږ نوره خبره خو در ځایه رسي نه او هغه د دوی خلکو چونکې هغه ورغلي دي. اصلي په کار خو دا دی چې د دې مسلې هغه بیخ هغه جړ ته ځان ورسیږي
او هغه عوامل چې دي د هغه د مخنیوي دپاره که درني دي که د سیاسي ګوندو هلې ځلې دي هغه چې پر هغه توجه ورکړي نو بیا دا کشنی کشنی وړوکې خبرې چې دي په دې باندې به نه خلک یعنې ستړي کېږي. تاسو چې کله د جرړې خبره کوئ یعنې تاسو وایئ چې دې جرړې ته رسو د هغې ځای ستاسو مراد څه دی؟ او هغه دا دی چې اول خو په دا مسله ځان پوهول دی په پښتونخوا وطن کې دا ټیم په دې باندې خو حقیقت دا دی باید چې موږ د پښتو کې دا پودکاسټ کوو چې خلک په دې باندې چې چیرې ډیر سخت غصه خوابه دي سات کنفیوز هم دي. مثال دا ټایم یو عام پاپولر بیانیه دا ده عبدالله صاحب زه چونکې زمو راځم تم کوټې ته ځې ورځې په پښتونخوا وطن کې بیا خاص طور پر د بلوچستان په پښتني سیمه کې خلک ګسه دا مني نه دی مننګو ته تیار نه دي چې بی ایل ای یا ټي ټي پی ستا هم او عام دا یو تصور په ځینو کړیو کې ستا هو او دغه تاثر دا دی چې دا د ریاست پروکسیان دي او ریاست دا یو ډرامه جوړه کړې ده نو یو ورژن دا دی چې دا د امزکیو معدنیاتو د دې د قبضې د پاره نیت جوړ کړی دی جان بوج کې او نور نو دا غرنګه ورژن ستا نو زه خو په دې پوهېږم چې دا خلک دا رنګه ولې وایي او دغه سره زه همدردي لرم. هغه بنیادي وجه دا ده چې یعنې دلته لکه اوس دا د مانګې پیښه چې سوې ده یا دا د هنې پیښه چې سوې ده موږ ته کوم خلک چې هلته ځي راځي یا په زمیني حقایقو سره خبر دي زه د 4-5 میاشتو څخه خبر یم چې دلته په دا غرو کې داسې کیسه شروع سوې ده او ستا په یاد زه به تا سره هغه کلیپ شیروم 3 کاله مخکې چې ته په مشال کې وې ما تا یو پروګرام کړی دی او ما په هغه کې تا ته ویلي و چې دلته د زاړه حکومت توپکیان عسکر هم راغلي دي او ټي ټي پی او د طالبانو دلې کومک ورشي هم ستا او زه دا اندېښنه لرم چې په روان وخت کې به د کلا عبدالله اپشن سیمې دا دغه پروکسي وار میدان جوړ شي نو نن موږ خاص 3 کاله بعد هغه ځای ته رسېدلي نو دا هغه یعنی اوس دلته سوال دا دی چې تاسو اکثره خلک خبره کوي چې کوم د بلوچستان وسواله ډاله د بی ایل ای یا څنګه نورې کومې ډلې دي یا بیا تحریک طالبان پاکستان ذکر کوي یا ټي ټي پی ذکر کوي یا بیا له افغانستان څخه چې کوم د پخواني جمهوریت نظام چې کوم عسکرو هغه هم راغلي یعنی د هغو د راتلو ریپورټونه هم دي. سوال دا دی چې دا ټول موجوده دي نو په دې کې بیا ریاست خو نه دی ملامت کنه او دا شته نو په دې کې د ریاست د ملامتیا ځای هم ستا او ریاست مقصد دا نه و چې زه دا وایم چې ملامت نه دی یعنی که ریاست وایي چې موږ خپل کوششونه کوو چې دا ختم کو خو بهرحال د هغو وجود خو شته یعنی که ریاست یې اقدام کوي یا که کوم ځای کې نه وایي چې ووایي چې موږ لګیا یو او بالکل لکه بی ایل ای او ټي ټي پی ستا او دا نور چې کوم مسلح ګروپونه دي که زاړه عسکر دي دا ته ریاست په خپله توپک ورکړی دی پیسې ورکړي دي ځایونه یې ورکړي دي په کوچلاغ کې په بلیلي کې په سرانانو کې نور په کلا عبدالله او ګلستان کې او ریاست د دې دپاره ورکړی دی چې دی یو خې په دا بلوچستان کې دننه دی د خپل کم د کار چې دی هغه یې دې خلکو ته سپارلی دی چې زه تا د ټي ټي پی یا د بی ایل ای خلاف جنګوم او کېدای شي پر روان وخت کې په افغانستان کې د طالبانو خلاف ته هم تیاروي نو دا خلکو خو ریاست تیار کړي دي پاتې شو ټي ټي پی او بی ایل ای زه فکر کوم چې هغه بالکل ستا او ریاست هغه خلاف اکشن کوي نه کوي پر هغه باندې بحث کېدلی شي د ټي ټي پی په حواله چې دی د خلکو د تاثر چې دی هغه بې بنیاد هم نه دی یعنی د هغه وجه دا ده چې زه به په هغه بیا راځم خو خالي ګوته ورته نسم چې مثال 21 لیویز والا ژوندي وړي 11 شهیدان کیږي د ساره څخه تر ماښامه پورې هغه جنګ کوي او په دغه وخت کې هغو له یو کومک نه رارسي او هغه داسې ډېر لیرې هم نه دي دا رنګه په ببري کې په منګله کې دا د 3-4 میاشتې لکه ما چې درته وویل موږ ته خبر یو ما او تا 3 کاله مخکې دا خبره کړې ده خلکو په تیر 3 میاشتو کې درنې کړي دي د هغه باوجود د ریاست دلته یو کاروایي نه کوه او دا رنګه غټې پیښې وسوې د هغه بعد دی رد عمل کې بیداره کیږي او بیا کار کوي نو دغه څه د خلکو په ذهنو کې دا شکوک پیدا اوس دې کې یو بله خبره دا تاسو کوئ چې
ځینې وسوال خو بهرحال موږ ته زمینې هغه تاسو ویل چې کوم ځکه اول ته چې کوم خلک ویني هغه دا وایي چې پخواني د افغانستان څخه عسکر راغلي دي او هغلته دي یا بیا دلته چې کوم یوازې هغه عسکر به هم نه وي بلکې دلته چې کوم د سرکار سره تړلي خلک وي هغه سره ملګري کمانډران مطلب ډېر دلته ځایي خلک او له بهره راغلي ځای دا ماډل خو په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې د طالبانو خلاف پخوا هم استعمال شوی دی او څه نتیجه یې نه ده ورکړې نو چې که چیرې په ماضي کې یعنې په پېښور کې دا سوي دي ما خپله د شان ریپورټ کړي دي چې ته به امن کمیټې نوم ورکولی چاته به د اصلاحي کمیټې نوم ورکولی چاته به بل نوم ورکوي او دا په ځای کېدل نو دغه باوجود خو نن هلته وسوال ختم سو نه که دا دلته بیا دا کاپی کوي او دغه د ټي ټي پي او بي ال اي خلاف استعمالي نو دا خو یو نه ختمېدونکې کیسه ده بیا بالکل زه 100% په دې اتفاق لرم او دا نه پخوا کامیابه سوې ده او نه اوس کامیابه کیږي بلکې ولس چې دی ولس په دې پوه دی او ولس د فاټا پخوانی فاټا او د وزیرستان د هغه تجربو څخه سبق زده کړی دی هغه داسې دی چې مثال د ځای خلک ځینی د کلا عبد الله په اصطلاح کې کمانډران د ځای کمانډران خوستا خو د دې سره اکثریت ولس نه دی ولاړ دا د دې دا به دلته دلچسپه ده د پښتنو په سیمو کې د اصطلاحات چې استعمالي دا ډېر زماني وي دلته کمانډران ورته په جنوبي وزیرستان کې به وخت کې ودای څه خلکو ته سلندران ویل ځکه چې سرندر شوی نو بیا به دوی ویلو لا سلندر دی که نه هغه سرندر نو بهرحال خلک پوه دي په خپله ژبه کې پر هغه خبره کوي تاسو خبره جاري اوسه او نو چونکې خلک پوه دي ولس په هغه طرز باندې چې د ریاست الته کوم کوششونه کړي وي دلته خواهش دی چې خلک لشکرونه جوړ کړي او خلک پر روان سي نو خلکو کوشش کوي چې داغه ځان وګوري په داغه خودي دا کار و د پخوانی حکومت چې کم خلک چې هغه دلته مجبور دي بل لار نه لري التم نسیتلې دلته پاتې دي هغه ته دا کار سپارلې دي او په هنه یا په دارنګ ځکه چې دا کلی یا د غره وتلی دی هغه وخت چې پر دې باندې برید سوی یا ډیر مجبور سي په دفاع کې راوتلی دي نو خلک په دا پوه دي چې دا د ریاست کار دی او دهشتګردي یا د هر شي مخنیوي چې د مردري د ملک شهریانو ریاست ته ټیکس ورکو د پاره ورکو چې د مخنیوي به ریاست کوي دا بوج به پر عوام نه یړتي یعنی د دې معنی دا څه که زه تاسو له خبرو زادغه واخلم چې په بلوچستان کې په بلوچ سیمو کې بي ال اي لګیا ده او ورته چې کوي لګیا دي لبل خواځه خدلته ځینې وسوال چې هغه ل ټي ټي پی سره تړاو لري هغه دي او ځینې بیا چې دی هغه بیا لکه په اصطلاح تاسو وایست او ځای خلک هم وایي چې هغه د افغانستان راغلي پخواني عسکر یا بیا دلته کوم ځای خلک دی سره د سرکار سره تړلي د هغو په ملګرتیا شي نو دې معنا دا دی چې او بیا دلته خپله د ریاست چې کومې ادارې دي قانون نافظونکي نو عام خلک بیا د څلورو خوا څخه په څلورو دیوالونو کې بند دي که نه یرغمال دي که څنګه بالکل دا ډیره مهمه خبره ده عبدالله صاحب او دا په دې کې بیا خاص طور پر پښتون ډیر تاوان دي یعنی په کومه معنا هغه دا معنا اوس په بلوچي سیمه کې بي ال اي لګیا د جنگ کوي بي ال اي خپل بلوچ نه وجدي بي ال اي د فوج او د اف سي علاوه پر سرکاري افسر له حمله نه کوي بي ال اي بلوچ افسر حمله په بلوچ افسر هم په پښتون افسر هم سیول افسر باندې کار نه لري او د بي ال اي په دغه کې کڅوک د ژوند د لاسه بایلی کم از کم هغه د یو کاز د پاره دی د یو هدف د پاره خوې د پښتانه بدبختی ده یو په دغه جنگ کې کدی مري به مقصد مري هیڅ هدف د دغه نسته اچھا د بي ال اي چې جنگ وکي یا پر معدنیاتو یا د بارډر د تفتان ته چې کم سامان زی پاکستان فوج پر افغانستان حمله وکي بارډر بند کی دا تجارت ته چې چیرې تاوان رسی دا هم د پښتانه تر کور زیات نقصان دی کې ویل دلته په ترانسپورت انډستری کې او د بارډر په تجارت کې پښتانه ډیر لوی برخه لري بیا راسه ټي ټي پی ان لایک د بي ال اي د بلوچ سره برعکس هغه چې دی هغه دا فرق نه کوي هغه اول د پښتانه دالته وای شنو د ټي ټي پی په جنگ کې هم دی وجل کیږي د ریاست تخوا هم پر د برید کیږي او دغه ریاست چې کوم عسكر ورته جوړ کړي دي دغه عسكر هم د ریاست سره کار سره بیا اول د لوکل د ځای خلک تنګوي
دا اوس چې په کوچلاغ کې اول د دوی خلاف خلک راووته، په سراران کې راووته، پر چش راووتل. دوی په درځایي خلکو بدماشانې کوي، د خلکو په کورو ورننوځي. نو لکه تا چې وویل دی د 4 سرو اطرافو سه دی خوږیږي، پر ده برید کیږي، د ده کاروبار، د ده ژوند محفوظه نه دی او مري بې مقصده مري. اوس دې کې سوال دا دی چې له دې څخه د نجات دپاره یعنې ځان خلاصولو دپاره سوال دا دی چې یا خو خلک اکثره چې دی هغه په دنیا کې په هره دنیا کې په متمدنه دنیا کې ریاست موجوده وي، خلک هغه ته رجوع وکړي، د هغه قانون وي، آئین وي، لکه تاسو ټیکس ورکوي، د هغو پولیس وي، د هغه سره فوج وي، د هغه سره بمونه وي، د هغه سره جهازونه وي، د هغه سره سیاسي حکومتونه خلک به هغو ته رجوع کوي. خو خلک د رجوع په ځای باندې د هغو خلاف احتجاج کوي، مظاهرې کوي، جلسې کوي، ناهیلي کوي، تنقید به کوي. بیا له خلکو سره بله لار چې دا هغه خو یا ټوپک اخیستل دي چې هغه بلوچ خواته خې اخیستی دی، د پښتنو خواته کله پر دې بحث وسي، خو عموما پښتانه دې ته تیار نه دي که نه چې د ریاست په ضد یا د ریاست د ادارو په ضد ټوپک واخلي، عمومي د عام پښتانه. بله لار سیاسي لار ده چې هغه جلسې، جلوسونه، مظاهرې، هړتالونه او دا دي. نو آیا د درنې حالت خو هم دا دی ولیدی موږ چې هغه هم دغه نه دی. نو بیا خو هر ځای کې کوڅه بنده ده، یعنې هغه دوی چې وایي بنده ګلۍ ده، نو بیا به څه یي که نه. او دا زه تقریبا د دې اخري کمنټ سره اتفاق لرم او پر دې چې موږ بحث وکړو. زما پریشانی هغه زما تر ټولو غټه اندېښنه هم دا ده، په دای باندې زه په دې ډېره خوا نه بدوم، درنه خلکو زه باندې زه منت نه کوم چې دا بنده ګلۍ نیمۍ بنده ګلۍ په دا ده. یو 50 کاله چې ریاست د افغانستان کې د جهاد پر نامه کومه پالیسي وچلول، د طالبانایزیشن پروجیکټ په پښتونخوا سیمه کې په کامیابي سره وچلاوی، هغه ریښې نن دومره ژورې دي چې هغه په یوه ورځ، په یوه درنه، په یوه دغه هغه ریښې نسي کاټېدلی او هغه په خپله اوس دغه په چم هغه میوه ورکوي او د پښتونخوا وطن پښتانه چې دي هغه بې قیمت ادا کوي. بیا ښه تاسو خبره پوره کړئ. دویم په دې کې تر ګردو غټ دغه دا وسو او زه حیران یم نن سبا پر دې هغه رنګه خبره پښتانه نه کوي. یعنې دغه خبره ده چې عوامي نیشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، زه، ته، زما او ستا رنګه خلکو موږ 25 کاله د پاکستان د ریاست مخالفت پر دا وکړي د افغان پالیسي چې دا د ګوډ او بې طالب فرق ته مه کوو، دا دواړه یو دي. دا که تا یو په اقتدار کې راوستي دا بل به خامخا ورسره مضبوطیږي. په افغانستان کې چې طالب په اقتدار کې راغلی دی، زه بالکل پر دې زه قانع یم چې په پښتونخوا وطن کې به د ټي ټي پي یا پر دا نامه بل خلګه به خامخا راپورته کیږي چې تر څو پورې الته طالب په دغه شکل کې چې دا کم دی اوس دی. د دې دا مطلب دی چې الته دا مسله یي، دلته به دا ستړی موږ ته به خامخا ګوري. نه، اوس دې کې خو یو سوال دا دی چې تاسو ډېرې مهمه نکتې ته اشاره وکړه. یعنې افغانستان کې چې څوک واکمن دي هغه طالبان واکمن دي او چې هغه هلته وي نو دلته به امن نه وي. یعنې ستاسو نظر دا دی دا وجه ده. او بل چې په پاکستان کې د نن ریاست کمې 40 کلنه خواري کښلې ده هغه هم شو کوي بنیاد لري. نو دا دوه چې سره ګډ کې هغه ستا بنده ګلۍ چې ته وایې نو یو رقم دغه هغه بنده ګلۍ دا رنګه بندېږي. دې کې اوس که ریاست یو طرف ته کو دا ډېره مهمه نقطه ده، ځکه چې دا یو کله نیټو فورسز یا امریکایان په افغانستان کې وو، طبعا د پاکستان ریاست سره او هر ریاست سره پکار دی یو ویره وي چې د دومره غټ زبرځواک او دومره غټ قوت د پولې هغې غاړې ته ناست وي. نو پاکستان سره د دې ویره وه او بیا په هغه وخت کې چې څومره کسانو چې هغه ریټایرډ فوجیان وو، ریټایرډ سیول سروینټس وو، هغه تجزیه نګاران او پوهانو، هغه به دا دلیل ورکولی چې تر څو پورې په افغانستان کې امریکا فورسز وي، د امریکې فوجیان وي یا د نیټو به وي، تر هغو پورې به موږ دلته امن نه وینو. نو هغه خو دا د طالبان هم واک ته ورسېدل کابل کې او نیټو هم نسته، دغه نه دی. نو اوس بلې غاړې ته چې کوم خلک دي هغه بیا دا وایي چې تر څو پورې طالبانو دلته به امن نه وي. مطلب ډېره پیچلې کیسه نه ده. او یقینا پیچلې په دا ده چې دا 50 کلن د طالبان یا د جهاد پروجیکټ چې دی هغه
د پښتونخوا وطن او افغانستان په دې کې په ګډه دا کار شوی دی. نو هغه خو ډیورنډ کرښه خو یو فرضي تقسیم دی. دا ریاست چې دا کار کړی دی دا خو د دلته هم کړی دی هلته هم کړی دی. پیچلې اوس په دا ده چې 25 کاله موږ د ګورتو دا موقف وو. اوس چونکې د پاکستان ریاست او د پاکستان د ریاست پرابلم دا دی هغه په افغانستان کې یو آزاد حکومت هم د نه دی خوښ. هغه که د طالب حکومت وي که د کرزي حکومت وي که د اشرف غني حکومت وي. نو د پاکستان ریاست خو پر هغه پالیسی پر هغه فکر روان دی. زموږ مسله چې ده موږ هغه 25 کلنه زړه خبره باندې ولاړ یو. زموږ مسله د هغه فکر سره ده چې هغه د ډنډې په زور د مذهب یو خپل ورژن پر ولس د ډنډې د توپک په زور نافذه کوي. او د هغه سوچ بنیاد چې دی هغه د طالبانو په دا فکر کې سته. او زه به په دې نه حیرانېږم که چیرې چې هلته تر څو پورې دا وي او بدقسمتي سره دا داسې کار دی چې یو سافټویر نه دی چې ته اپډیټ که بس چې واسباسه دا کار پرېږدو. که طالبان کوشش هم وکړي دا په اسانه نه پاته کیږي. او دا زموږ په جنوبي پښتونخوا سیمه کې د بلوچستان په پښتني سیمه کې دلته په زراو ځوانان چې هغو 15 کاله د هغه کار کړی دی د هغه جنګ یې کړی دی بل شی بل کار یې زده نه دی. نو هغه خلک او هغه بنیاد هغه مدرسې هغه نظام خو ټول په خپل ځای پاته دی. نو دا خو زه نه وینم چې دا به داسې په اسانه ختم شي. د طالبانو د راتګ سره دې ته نور دوام ملاو سو دا پوره نو نظام. ځکه یو بل خبره ده چې که دغسې یو حالت دی او زموږ ستاسو پښتون وطن کې دوه قسمه سیاست دی. یو هغه دی چې هغه مذهبي جماعتونه دي، بل هغه دی چې هغه مختلف نمونه دي، څوک قوم پرست ورته وي، څوک بهرحال ملت پاله دي. خو که دا ټول وطن دوست وي نو د دې وطن وي، د دې خاورې وي، د دې ځای وي. د دوی دا رول قربانۍ هم پکې ورکړي دي، خلک هم وژل سوي دي، جلسې هم کوي، اوس هم په دې مظاهرو دغه کې وي. د هغو یعنې د سیاست آیا تګلاره کې ابهام دی، په پاور پالیټکس کې دي، څه مجبورۍ دي، څه په طاقت کې دي، یعنې په یوه نقطه باندې څوک راغونډ سوي نه دي یا نه غونډېږي یا دې خبرې ته د تل دپاره یو د پای ټکی نږدې. دا ډیره مهمه خبره تا وکړه. او دا هغه ستا د زړې خبرې سره هم دا خبره کنیکټ ده چې د پښتنو مسله بیخي زیاته ژوره ده تر دا نورو. پښتانه زیاته بدبخته بدقسمته دي. نو په هغه کې یوه خبره دا هم ده چې دا ټایم ته مذهب پرسته په یو خوا که اول دا کم پرسته ملت پاله ګوندونه راواخله، دا هم په یوه پیج په دا یوه خبره نه دي. د هغه بنیاد څه دی؟ د هغه بنیاد ساده خبره دا نه ده چې دا خلک یا بد دي او زه ورته شو موږ غواړو دوی نه غواړي. نه، بنیاد دا دی تل حقایق دا دي د پښتانه معروض هم دغه رنګه معروضي حالات هم دغه رنګه تقسیم دي. یعنی معروضي حالات څه زما څه مطلب 50 کلن چې کوم ریاست پروجیکټ اوس چلولی دی، 100-200 کلن چې انګریز سامراج د پښتانه د تقسیم پروجیکټ چلولی و، د هغه نن نتیجه دا ده. دا شاید د ځینو پښتنو نشي خوښه خو تل حقیقت دا دی چې د ظالم او مظلوم په دواړو صف کې پښتون ولاړ دی. اوس د بلوڅ کیس ته راواخه، بلوڅ د مظلوم په صف کې ولاړ دی، د ظالم په صف کې دی نسته نه ونه کې برابره. پښتون چې دی په دې کیس کې د پښتانه معروض چازو هم دغونه ګډوډ دی، هم معروض یې دی ګډوډ دی چې یو خو ځینې پښتنې سیمې هغه فوج استخباراتي ادارو کې ښه برخه لري، بل په طالبان یا ټي ټي پي چې دا اوس موږ وایو چې دا خلک وژني، دغه خو دا ویډیو زه ورته ګورو دا هم ګرده پښتانه دي، چې دا مري دا هم پښتانه دي، که په پښتونخوا کې په پولیس حمله کېږي ګرد پښتانه دي، که زموږ په وطن کې دا اوس حملې سوي دا ګرد پښتانه دي. نو پښتانه په پښتنو کې د تقسیم هغه پروجیکټ په دومره کامیابۍ سره چلیدلی دی چې نن بدبختانه چې څوک ټک کوي هغه هم پښتون دی، چې څوک وژل کېږي هغه هم پښتون دی. د هغه اثرات دا دي چې پښتانه ملت پاله مذهب پرسته په دا یوه خبره په یوه پیج نسي راتلی. پخوا خو نورو قومي ازادۍ د جمهوریت په سوالو به په یوه پیجو چې ته څو څه په افغانستان کې طالبان په اقتدار راغلي دي، د دهشتګردۍ خلاف په جنگ باندې چې کم د پښتنو ملت پالو سیم پیج هغه مات سو.
اوس ځینې د طالب همدرده یا طالب د وخت ضرورت ګڼي، ځینې چې دي هغه طالب چې دی هغه د یو جدید وخت د دغه سره ناقابل قبول فکر بولي، نو او د ځینې خاموشه پښتنو دي عروض هم د غومره دی بدقسمتي سره. او ځینې خاموشه دي هغه وایي چې کار ځینې خاموش دي او مولانا زیات. فضل الرحمن په یوه ډېره ښه خبره کوله ده ډیورنډ لاین باندې یو څه خبره کړې چې ورته وویل دا مسله څنګه ده ده ورته ویلي ول کوم کار په لرلی مسله ده او کوم چې کار نه په لري هیڅ مسله نه ده نه نو ځینې بیا داسې دي چې هغوی داسې تګلارې جوړه کړې چې بس اوس نور کار مو ورسره لرئ که نه خو بهرحال دا ټول حالات خو بیا د مسلې حل غواړي یعنې موږ تاسو خو پر دې خبره وکړه ستا په خپله پوهه باندې یا تاسو چې د دې یعنې د دې حل ډېر ساده خیر پیچلې خبره ده زه وایم ساده خو تاسو ته څه حل ښکاري که نه اول خو دا خبره پیچلې ده او اکثره خبره چې نږدې وخت کې راوګرځي او بندې ګلۍ ته ځي نو جواب به هم دغونه پیچلی یو اول خو دا دی چې موږ دا زوړ 25 کلن 50 کلن تاریخ ته وګورو د الله تر دا ځایه پورې په دا را رسېدلي دي چې د پاکستان افغان پالیسي موږ چونکې په پاکستان په دغه کې خبره کوو نو زه د پاکستان د حکومت په حواله خبره کوم. د پاکستان افغان پالیسي د پاکستان داخلي سکیورټي پالیسي دا په فوج کې یو 3-4 کسان جوړوي او هغه موږ دغه ځای ته را رسولي. اول خو چې دا پالیسي دا ته سیاسي ګوندو څلور کسانو دا ستاسو مراد کور کمانډران سي که نه کور کمانډران یا چې افغان سل په نامه د یو کوچنی سل جوړ کړی د استخباراتو خلکو کې نو هغه موږ تر دا ځای را رسولي. یعنې زه نن تا ته دا یوه خبره په باور کوم مثال ته نن وګوره نن هم دا پرابلم په دا دی چې هغه رنګه خلک 3-4 کسان جوړوي د 40 کلو د ناکامۍ څه شی نه کوي زده د ګوټ طالبان نوی شکل راوستي زاړه کومندانانو توپکیانو ته بیا اسلحه ورکړې ده اوس بیا دا نوي ګوټ طالبان راته جوړوي. اوس زه دا وایم دغه د پنجاب سیویلین قیادت نه دی دا شهباز شریف او دا خلک که دغه تم ته اختیار ورکړي دا کار به نه کوي چې یاره بس کوي. لیکن چونکې افغان پالیسي داخلي سکیورټي پالیسي کې دا خلک هیڅ اختیار نه لري 3-4 کسه دا پالیسي جوړوي او دا ترجمانان په رضا باندې په خوشحالي باندې بلا معاوضه بلا تنخواه د دې ترجمانان جوړ شي د ریاست. نو اول خو دا پالیسي تر جمهوري او سیاسي دغه سوپرویژن لاندې جوړېده او راوستل دا تر ټولو مهمه خبره ده چې دا نسی وه دا نورې ټولې خبرې بې معنا دي. لطف الله کاکړ صاحب ډېره مننه تاسو بهرحال موضوع هغه خبره ده چې ډېره ژوره او پراخه ده خو له موږ تاسو سره وخت کم وي خو بهرحال بیا به هم پر دې موضوع باندې یا له تاسو سره د نورو ملګرو سره د نورو پوهانو سره به خبرې کوو نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ روغ اوسئ. ډېره مننه عبدالله صاحب کور ودان.